جبري اپریشن یہ طالبګر دی. دغه چغې د منځنۍ کورمې پړچم کني مظاهراتچیان وایي چا چې له تیرو 3 ورځو په احتجاج لاس پورې کړی دی. مظاهراتچیان وایي چې دوی ته ویل شوي دي چې د پړچم کني 21 کلي دي خالي کړی شي چې پکې جبا، دړدړ، وچدره، پندر، خمڅه، میرجنام، خاوري، المنزا، لیونې، دندریا، زوړ ګندو، بابري، منارو، سید کرم، سرپخ، ډنډ، کمل بزا، زوړ ګندو، سیدلی میلا، مخرڼې، ګوګنې، سمانا، ارغنجا، سیرک، ریجندا او نورې سیمې شامل دي. مظاهراتچیانو ته خپل وینا په وخت حاجی لال اکبر، رفیع الله چمکني، فاروق چمکني او نورو مشرانو ویل چې بار دوی خپل سیمونه د پوځي اپریشن لپاره بیکوره کړی شوي دي، خو نور دوی د خپل کورونو خالی کولو لپاره تیار نه دي. قبایلي مشرانو دا هم پریکړه کړې ده چې کچا خپل کورونه پریخول نو کور به ورانولی شي او شپېته لکه جرمنه به ترنه اخیستل کیږي. مظاهراتچیانو ته په خپلې ویناګانو کې قبایلي مشرانو وویل د کورمې ضلع منځنۍ کورمه یوه داسې غریزه سیمه ده چې خیبر، اورکزۍ او وزیرستان نه ډیر په اسانۍ سره وسلوال تګ راتګ کولی شي. د کورمې ضلع ډیپټي کمشنر فهد وزیر وایي چې د پړچم کني سیمې نه د خلکو ویستلو ختمي فیصله تر دې دمه نه دی کړی شوي. د شان نیوز دپاره مصطفی خان، پارا چنار، ضلع کوروم. جبري اپریشن